د یو کرکټر اجاز احمد په یو ټاک شو باندې په پښتنو پسې خبرې پښتنو کرکټرانو پسې خبرې کړې وه. نو په دې باندې څه پښتنو غوسه دي. دا دومره مهمه خبره نه ده چې په دې باندې زه ویډیو جوړوم بقاعده تاسو سره. خو د پښتنو چې کوم توقعات دي، د پښتنو چې کوم ګیله ده، نو هغه مې چې ولدله بیا فکرمند شولم. ګیله داسې ده چې لکه چېرته د خپل ملګري نه د خپل چا نه ګیله کوي که نه، نو هغه بیا زه فکرمند کړلم چې نه په دې باندې خو بقاعده خبره کول پکار دي. اوس داسې ده چې که تاسو خیال کړی وي په دلته پاکستان کې چې کوم کامونه وسي یا په ټوله دنیا کې مختلف ځایو کې کامونه وسي، ځینې ځایو کې داسې کامونه وسي لکه پاکستان کې یو ریاست دی په دې کې کامونه وسي. په دې ځای کې به داسې وي چې مختلف کامونو کې به څه خلک داسې وي کیدای شي د ګروپ په شکل کې نه وي، یو انفرادي به وي، کیدای شي ګروپ په شکل کې وي چې دا به تعصب کوي د نورو قومونو سره، ریسیسټ به وي. او ځینې به داسې وي چې چېرته قومونه به داسې وي چې په دایرې شو به پکې کمه وي. اوس د محکوم قومونو کې بیا په مختلف واقعاتو کې مختلف حالاتو کې ګیله خفګان راځي او دا بیا خلک وایي چې دا چېرته ریسیزم دی، د نورو قومونو نه نفرت دی. محکوم قومونو کې دا ریشو کمه وي د ریسیزم. ریسیزم په یو بل سټیج باندې راځي چې کله ته غواړې چې دا اپریشن دا ټول شی چې دی ټول دباو ساتي او دا د خپل لاس د لاندې سسټین ساتل غواړي، نو د دې دپاره اوس په پاکستان کې چې راشو سیندیان دي، دلته پنجابیان دي، بلوچ دي، پښتانه دي او نور سراکیان دي او پټواره مختلف قومونه دي که نه، او داسې ته ګلګت بلتستان ته پسې لاړ شه. نو اوس په دې کې تر ټولو نه زیات چې بیا د ریاست چې کومه بیانیه د ریاست چې کوم نیریټیو د ریاست چې کوم سټیریوټایپینګ کړی دی د کتاب په شکل کې، په بل شکل کې، په بل شکل کې، سو میډیا په شکل کې، نو دا د یو قوم د بل قوم خلاف یا متعلق چې کوم ریسیزم دی، کوم متعصبانه رویه ده، هغه بیا د ریاست دا ټول ډیسکورس یې سپورټ کوي. هغه د چا ده؟ د پنجابیانو. زه ټول پنجابیان د سره نه یادوم، په دې کې به زموږ ملګري هم وي، په دې کې به نیشنلیسټ وي، په دې کې نیشنلیسټ هغه چې پیورلی که نه چې د دوی دا سپیڅلی وي او په هغه باندې ولاړ نه وي په ریسیزم. د پنجابیانو چې کوم د پښتنو خلاف یا د بلوچو خلاف ایون د سندیانو خلاف چې کوم ریسیزم دی، د ریاست ډیسکورس یې بیا سپورټ کوي، یو قسم شا ورکوي، نور مضبوطوالی ورکوي. ځکه چې په کتاب کې تاسو که خیال کړی وي دا اوس څو ډرامې جوړې شوې، په دې باندې خبرې هم وشولې، ښه یوه ډرامه چلیږي که نه، داسې نورې ډرامې چلیږي. پخوا نه هم ډېرې ډرامې چلېدلې. ما د دوه درې کاله مخته، ما خیال دی که 4 کاله مخته 2018 شاوخوا په دې کې یا 1900 په دې کې په لاهور کې یو ډریل وشه چې دهشتګرد راغلي دي یو ځای ته، یو سټیشن ریلوے سټیشن ته یو ځای ته، نو په هغه کې دوی ډریل وکړ چې دا به څنګه مونږ کوو، څنګه عام فوجیان ډریل کوي یا پولیس وال ډریل کوي. نو په هغه ډریل کې چې کم دهشتګرد ښودلي وو چې دوی په ډریل کې وجل که نه، هغه کې هغه پښتانه وو، مطلب اګیټ اپ دوی پښتنو ور اچولی و که نه. 2-3 شیان دي د پښتنو متعلق چې دوی په سوشل میډیا ورکوي، خرابه اردو، داسې څه پټکی او داسې څه جامې او داسې څه څپلۍ او داسې شیان وي که نه چې دوی دا هغه کوي. نو دا د ریاست پوره کیسه چې ده، دا دومره کانفیډنس چې یو کس وي چې په خپله انتهایی زیات کرپټ دی، مطلب ریکارډ، لکه مطلب ټوله دنیا منلی دی چې کرپټ دی، کیس پې چلیدلی کرپټ دی، نو هغه کرپټ یو انسان بل ته وایي چې دا نااهل دی، په خپله ډېر زیات نااهل وي او بل ته وایي. دا کانفیډنس په ما پته کې نه راځي، دا کانفیډنس په هغه کې راځي چې د ده دا هغه کانفیډنس د ریاست د پوره ډیسکورس یې سپورټ کوي، بیک کوي. نو ځکه خو مونږ وایو چې کتاب
کتاب زموږ نوم پکار دی، کتاب کې زما شناخت پکار دی، کتاب کې زما تاریخ پکار دی، کتاب داسې پکار دی چې زما وي، کم از کم په پښتونخوا کې. نو دا ټول شیان چې دي دا ډېر زیات د یو بل سره تړلي دي. که د پنجابي ریسسټ کانفیډنس چې دی دا د ریاست د دې ټولو بیانیې سره تړلی دی. دا د ریاست چې کوم د تاریخ جوړ کړی دی د دې سره تړلی دی، مطالعه پاکستان سره تړلی دی. او بله خبره دا ده چې که موږ په پاکستان کې وګورو نو نسبتاً دا ریسیزم په پنجاب کې زیات دی، ځکه چې د نورو قومونو خلاف بیا ریاست هم چونکې داسې سټیریوټایپینګ کړي دي، داسې بدنامي یې جوړه کړې ده، داسې هغه کیسه یې جوړه کړې ده که نه، سپکوالی یې جوړ کړی دی. نو دلته پنجابیانو ته په پنجاب کې چې کوم ریسسټ دي هغه ته بیا ډېر ښه موقع میلاویږي، ښه په کانفیډنس سره ویلی شي. او دا خبره به تاسو صرف د کرکټر نه، کرکټ خو لکه مطلب زه د سره نه مطلب انټرسټ مې هم نشته پکې. بالکل زه لکه ګورم ورلډ کپ چې روان وي نه ګورم چې څه شی وي، ما ته پته هم نه وي چې چېرته میچونه کېږي. زه خو د دې هم خلاف یم چې کرکټ د پاکستان کې د قومونو خلاف استعمال شوی په داسې طریقه ده چې دا یونټي والا کیسه نه ده چې یو قوم یو کیسه، هغه کې بیا کرکټ ډېر استعمال شوی دی. مثلا د خان زمان کاکړ شعر چې دی که نه چې د میرن شاه بازار ناړېږي دی کرکټ ته ناست دی، نو پاکې دا د خلکو د ریاست نه ګیله غوسه دا بیا په کرکټ باندې کمه هم شي. نو او د بیل بیل قومونو دا شناخت چې دی دا هم په کرکټ باندې کمولو کوشش کوي چې ختم شي. نو کرکټ خو زما سې خلاف یم، خو ما تاسو ته وایي چې دا تاسو چې ګیله کوئ نو ګیله په داسې انداز کې مه کوئ چې د فرد نه کوئ، دا باقاعده یو منظم نظام دی. نو دا به روان وي او تر څو چې مونږ ویده وو دا به روان وي. زه ځوانان وینم چې لکه په مختلف فورمز کې انګیج دي، د لاهور نه به څه فورمز راوچت شوي وي په مختلف شکل کې، که مارکسیست په شکل کې وي که د کم شکل کې وي، نو دا زموږ پښتانه ځوانان هلته ورسره کینی او ډېر په کوټ انداز کې، ډېر په پټ انداز کې دوی ته هم دا احساس ورکوي چې او تاسو کم یې، په تاسو کې دا مسله ده، تاسو کې دا مسله ده، تاسو حالانکې هغه مسله په مختلفو ځایونو کې وي، خو دوی ورته راولي صرف پښتون ته، دی سپیسیفای کړي ورته.